سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله غواړم. نجیبه فیض. یو ځل مو بیا هم یو ښکلی مطلب درته راغستی چې نجیبه فیض یو نوې مرکه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله غوښتونکې ده. که مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی همدا اوس در سره پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان وهئ. په افغانستان او پاکستان کې د ټي وي د پروګرامونو وتلې قربانه او هنرمند نجیبه فیض ویلي دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوسنی تاوتریخوالی د دې په ژوند هم اغېز کړی دی. د نجیبې تر مخه دواړو خواو ته مینوال ډېر لري او نه غواړي چې مینوال یې هم د تاوتریخوالي په اساس د یو بل نه خفه وي. هغه وایي په سیمه کې امن او سوله لیدل غواړي. نجیبه فیض د وی او ډیوه په پروګرام کې ډیوه ستوري کې وویل په افغانستان کې ورته خلک ګواښونه هم کوي خو وایي باوجود د ګواښونو د ټي وي د لارې د خپل ولس خدمت کول غواړي. هغه وایي خپل ژوند یې خدمت ته وقف کړی دی. نجیبې ډیره موده د پاکستان د پښتو او اردو ژبې په پروګرامونو کې کار کړی. هغه وایي یو نیم کال وشو چې افغانستان ته تللې ده. هغې وویل خطرې او ستونزې شته دي خو څوک خو به خطرونو ته مخې ته ودرېږي که نه. نجیبه وایي بیا هم که خطرې شته دي خو په افغانستان کې کار ستایل کېږي او ګڼ شمېر خلکو ورته مثبت غبرګون ورکړی دی. نجیبه وایي یو نیم کال وړاندې چې افغانستان ته لاړله نو یوازې وه خو اوس یې نورې نجیبې هم پیدا کړي دي څوک چې د هغې ډول کار کولی شي. د نجیبې تر مخه اوس یې ژوند د پخوا په شان نه دی. هغه وایي چې د کوره وځي نو ګیر چاپېریال ضرور څاري او په بازارونو کې ازاده نشي ګرځېدلی خو وایي د پښتنو مینې زړوره کړې ده. نجیبه وایي که څه هم د پاکستان پاسپورټ نه لري خو د خپل کار د لارې یې د پاکستان د خلکو زړونه ګټلي دي. نجیبه وایي افغانستان یې خپل وطن دی نو افغانان خو به یې خامخا نازوي. نجیبه فیض د تنکي عمر نه یې د پښتو ژبې په ډرامو کې کار پیل کړی و او په ژوند کې د مشکت نه ډک یو اوږد سفر پروت دی. نجیبه فیض دا خبرې ټولې د ډیوه راډیو سره یو مرکه کې کړي دي. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.